هیڅ یو ملک هم تر هغې پورې ترقي نشي کولی، تر هغې پورې مخکې نشي تللی تر څو پورې چې هغې د خپل ملک کې سیاحت دپاره ځایونه نه جوړ کړي او بهر ملک سیلانیان یې خپل ملک ته نه وي راوستي. نو نن به مونږ ویزټ کوو د یو داسې ځای کې د امریکې چې هغې ته د ټول دنیا سیلانیان راځي چې دې ځای ته بروکلن برج ویلی کېږي. په دې پل باندې د شاهرخ خان کوم یو مووي جوړ شوی دی او دلته د نوي مینې کولو والا کوم داسې خاص کار کوي په دې پل باندې چې هغه بیا د ټول عمر دپاره د هغې یادګار جوړیږي. دا ټول به مونږ په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم. مونږ سره اوسئ. السلام علیکم، میں ہوں شامر خان اور ابھی میں ہوں نیویارک میں. بعد ما کراته څه خبرې سوري غلط شو خپل مې خوېدا فلم مې خوېدا او اوف یار ما بیا اردو شروع کا. هغه پښتو متل دی که نه وي مختبله په بسم الله نځي. نو هغه خبره ده په اردو باندې اردو کې ویډیوګانو جوړولو سره اوس پښتو په خدای نه راځي. زه راځئ انشاءالله پښتو به اوس وایو او پښتو کې به ویډیو جوړو. دا ویلاګ به پښتو کې وي. دا بروکلن دی، بروکلن برج دی ته وایي. د نیویارک یو مشهور برج دی، دا پل دی. دا بروکلن برج نیویارک دوه علاقې چې کومې دي هغه ملاوي، منهاټن اور بروکلن. په یو زمانه کې دا د دنیا ټولو نه غټ برج و، خو اوس په چینا کې بل غټ برج هم جوړ شوی دی. دا برج په 1400 کالو کې جوړ کړی دی. په دې باندې شروع په 1880 کې په دې شروع وکړې فه او په 1883 کې دا پل جوړ کړی فو، مکمل کړی فو. دې مطابق هر ورځ 1.5 لاک کسان دا برج استعمالوي. دې برج لمبایي 1.1 مایل ده، یعنی 1.8 کیلومیټر ده. مونږ د برج دی سنټر ته کله راورسېدو نو مونږ ته بروکلن او منهاټن دواړه طرف ته دا ښکلي اوچت بلډینګونه ښکارېده. او بل خاص خبره دا وه، زه کیمره زوم کومه، د دې نه مونږ ته سټیچو آف لیبرټي هم ښکاره کېږو. او زه به ټول سیلانیانو ملګرو ته ووایم چې څوک هم د دې برج د دې پل ویزټ کوي نو ځان سره خامخا د خوراک بندوبست کوئ، ځکه چې ډېر غټ مزل دی. پیدل مزل سړی اوږی کوي او تږی کوي هم. نو تاسو ته دلته بیا د خوراک هیڅ نشي ملاوېدی. زه خپله ډېر زیات اوږی شوی وم. اوفی زه خو خوراک هم ډېر زیات کوم. نو بس دغه وجه وه چې زه اوږی شوی هم وم او دومره مزل خو ما پیدل چرته هم نو کړی. د بروکلن سایډ د طرف نه په دې باندې ډېر ښکلي سټالونه لګېدلي دي او چې څوک ترېنه څه اخلي دې ځای کې نو دلته کې دا د یو نشانې په توګه سره دلته کې هم د دې برج متعلق په $1 په $2 فار ایگزامپل مثال کے طور پر یعنی چابي چینج او دغه شان والټ نور د ماشومانو د لوبو شیزونه دغه شان په دې باندې خرڅېږي دلته کې. برج کې د ټولو نه یو خاص شی زه تاسو ته ښیم. راځئ دې ته به عاشقان ډېر خوشحال شي، د نوي هلکان. راځئ زه تاسو ته ښیم په دې کې یو خاص خبره څه شی ده. راځئ چې درته وښیم اوس. ښه دې ته وایي لو لاک، یعنی د مینې تاله.
چې کوم دا جینۍ او هلک ډېر زیات په یو بل مین وي او ډېر پاخه عاشقان وي نو هغې راشي او دلته کې د خپل د مینې یو تاله ولګوي یو لاک دلته ولګوي او د هغې چابي چې ده هغه د سمندر ته ګزار کي او په دې تاله باندې هغې خپل نوم لیکلی وي د دواړو د عاشق او د معشوقې د دواړو نوم پې لیکلی شوي زه تاسو ته ښیم وګوره ورته او تاریخ یې پې لیکلی وي نو هغې چې بیا کله 10 کاله پس 15 کاله بعد چې هر کال راشي نو هغه خپل لاک بیا ګوري دا لاک بس دا تاله چې دا د دې د مینې محبت یو نشاني وي دلته کې چې لګېدلې وي او دا محفوظ وي دلته کې کوم چې د موویز لور دي فلمونه ډېر زیات ګوري او خوښوي او خاص کر زمونږ چې کوم پړوسي ملک دی انډیا د هغې موویز ګوري نو دلته کې د شاهرخ خان یو مووي و هغه هم جوړ شوی دی په دې پل باندې د هغه مووي نوم و کل هو نه هو تاسو به هم په هغه مووي کې دا برج لیدلی وي په جوړېدو باندې 320 میلیونه ډالر لګېدلي دي او تاسو چې کوم دا مخامخ ټاور وینئ یعنی موږ ورته پښتو کې پیلر وایو که نه د یو ټاور نه بل ټاوره پورې د دې فاصله چې دا 1400 فیټ ده نن ویدر یعنی موسم هم ډیر زیات ښکلی دی او ډیر بې انتها خلک راغلي دي دلته کې ډیر یخني شروع شوې هم ده خو د هغې باوجود هم په یخنۍ کې دلته دومره څوک نه وي دلته کې ډیر زیات خلک چې وي هغه په سمر کې وي په ګرمۍ کې وي خو نن موسم ښه دی ګزاره کیږي بیا هم ډیر خلک راغلي دي تاسو لیدی شئ خو تاسو ته زما یو درخواست بل دی ملګري چې دلته کې دې ځای ته راځي د چکر دپاره د سیر دپاره د دې ځای د کتو دپاره نو هغې ته به زه دومره ووایم چې که تاسو راځئ نو تاسو خپل ګاډی چېرته لرې پارکینګ کې ودروئ او د هغه ځای نه ټیکسي کې یا اوبر لیفټ وغیره کې راځئ دې ځای ته ځکه چې دلته کې بیا تاسو ته د پارکینګ ځای ډېر په سخته میلاویږي مونږ هم ډېر زیات د پارکینګ دپاره ځای وکتو یو خو ایکسپینسیو وي ایکسپینسیو هم څه خبره نه ده چې څوک راځي دلته کې هغه سره پیسې وي خو بیا هم لکه دلته کې ډېر زیات مشکلات وي کتی شئ دا هم لکه زما په شان ستړي پراته دي ورته وګوره ډېرې ډېرې پراته دي هر ځای کې زه خپله هم ډېر زیات ستړی شوی یم او زړه مې غواړي چې چېرته ارام وکړم یو شېبې دپاره کښېنم خو ما سره 2 ملګري دي او هغه سم تکړه دي سم اسونه دي ډېر تکړه دي ډېر ماشاءالله ډېر ښکلي ښکلي مزل کوي هغې یاره زه خو نشم کولی او زه غواړم چې دا ویډیو هم ختمه کړم ځکه چې ډېر زیات ویډیو شي اوږده شي ویډیو نو بیا تاسو خوښوئ یې هم نه خو زه به تاسو ته دومره ووایم چې ملګرو پلیز چینل سبسکرایب کړئ چې کوم نوي ملګري دي او ویډیو شیر کړئ او خامخا لایک کړئ یار ستاسو دې سره هېڅ څه نه کېږي نو خامخا چینل سبسکرایب کړئ
او زما مطلب دا دی چې زه تاسو ته نور ښکلي ځایونه وښیم او زما نورې ویډیوګانو تاسو ته ملو شي په دې چینل باندې زر تر زره صحیح ده. نو زه به تاسو نه واخلم اجازت او د الله په امان او ژوندي اوسئ، بریالي اوسئ.